بل دعا ډیره قیمتي د نفاق ښودنې او د فسق او فجور وغیره بدو صفاتو نه د بچ کېدو دپاره دعا. د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، امام حاکم راوړی دی، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه، ورسول صلى الله عليه وسلم چې خپل دعاګانو کې به دا دعا غوښته، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، یا الله پناه غواړم په تا سره د غریبۍ نه. یو حدیث را روان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي چې یا الله ما مسکین ژوندی ساته، نو هلته مسکین نه مراد عجزي ژوند دی، هغه غریبي او مسکیني ته نه د مراد چې ته بل ته محتاج. نو یا الله ما وساته د غریبۍ نه. وجه دا ده دا غریبي د انسان دنیا ته خو نقصان ورکوي، دا خو واضح ده، دې کې خو وضاحت ته ضرورت نشته، خو دا غریبي کله د انسان دین ته نقصان ورکوي. غریبۍ د لاسه د انسان نه د دین ډېر کارونه پاتې شي. غریبۍ د لاسه انسان کله نه کله همیشه نه کله نه کله مونځ او اودس ګډوډ شي. یعنې څوک چې اهتمام کوي که نه، الله رب العزت وله په غریبۍ کې دومره توفیق ورکړی چې تپوس یې وکړه. دومره فقیر ملنګ به چې سوالونه به کوې، سوالونه، او هغه به د خپل دیندارۍ دومره خیال ساتي چې تپوس یې وکړه. خو داسې ده چې کله نا کله د دې غریبۍ د لاسه دینداري ګډوډی شي. ته غواړې چې زه دینداري وکړم، خو مسلې دومره ډېرې شوي دي چې تا ته پکې وخت نه میلاویږي، نه څه لار جوړېږي چې ته پکې دینداري وکړي. نو دا غریبي به نقصاني شوه که نه. نو ځکه دلته وایي چې الله ما د غریبۍ نه وساته، والکفر، او ما د کفر نه وساته. او کفر خو بیا الله دې چې موږ ټول وساتي. والفسوق، او ما د فسق او فجور نه وساته. فسوق په عربۍ کې نافرمانی ته وایي. فسوق څه ته وایي؟ نافرمانی ته وایي. یا الله ما د نافرمانی نه وساته چې ستا نافرمانی چېرته ونه کړه. والشقاق، او یا الله ما د بدبختۍ نه وساته. والنفاق، او ما د منافقت نه وساته. دې کې د اکثرو خبرو مخکې وضاحت شوی ده. منافقت دې ته وایي چې ظاهره کې سړی یو شاني، باطن کې بل شاني. یا الله ما د دې نه وساته. والسمعه، او د نوم کولو نه، د شهرت نه، والریا، او د ریاکارۍ نه، د ښودنې نه. السمعه چې دلته سمعه دې کې د اورېدو معنی پرته ده، یعنې زما نوم مشهور شي. ریاکاري دې کې د ښودنې چې خلک ما ویني. نو اوس دلته دوه مسلې یادې کړي. یوه شهرت فتنه ده، شهرت شر دی، الا هغه شهرت چې انسان په دیندارۍ مشهور شي، هغې کې دوه خبرې دي. هغه داسې چې دی په خپله شهرت نه غواړي، خو رب العالمین وله ورکړي. دویم دا شهرت دته فتنه نه جوړوي. کله داسې هم کېږي، موږ ګورئ په خپله داسې کسان پېژنو چې دیندار او رب العالمین وله شهرت ورکو، د هغه شهرت ته لاسې هغه دینداري پرېښوده، نو هغه شهرت فتنه شوه که نه. نو شهرت هغه چې په دیندارۍ انسان ته میلاو شي، او د انسان یې نه غواړي، خو الله وله ورکړي. رب العالمین پټ بندگان مشهوروي. دا چې ځان پټ ساتي که نه، الله یې څه کړي؟ راښکاره کړي، مشهوري کړي، او دا د هغه دپاره فتنه ونه ګرځي. اسی ګوره موږ وخت په وخت وایو دا روایت امام بخاري امام مسلم راوړی. امام بخاري کومه ویډیو تاسو لیدلې ده؟ ویډیو شته؟ تصویرې، خبرې، څومره مشهور دي. دا شهرت الله ورکړی دی. او څه د پاسه 1200 کاله وشو، د الله بنده کشان مشهور دی او شهرت یې زیاتېږي. اوس دې شهرت ته کله سړی مشهور شي، خو داسې یو څو ورځې دبدبهیي، بیا ختم.
نو ته به کوشش د شهرت نه کوې. نن سبا دا لویه فتنه ده چې بس زما یو نوم وچلیږي. دنیا والا هم دا مقابله ده او د ډېرو هغو هم دا مقابله ده چې نسبت دین ته کېږي چې زما دا ویډیو چا ولیدی